یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف. اوس بچو ته چې بچو لاړ شي یوسف وګورئ، وګرځئ تلاش وکړئ زندانونه وګورئ، دا علاقې وګورئ، کلی وګورئ، یوسف وګورئ راله پیدا یې کوي. عرب متل کوي من لم ترت جانوسیه، وایي د چا چې امید نه ساتلی کېږي هغه یېرېږي. بس یو بچی دی د پلار مړ شو، قبر کې یې ښخ کړه، نو بس یو څو ورځې به یاد یې دې یېرېږي. خو لیکن کله چې یو بچی ورک شه یا زندان ته لاړ، نو که سل کلونه ولې تېر نه شي هغه نه یېرېږي. یعقوب علیه السلام په دې تمه کې و چې دا یوسف به مې کله راځي. یا بنی ای زامنو اذهبوا لاړ شئ فتحسسوا تلاش وکئ من یوسف د یوسف نه و اخیه او د هغې د ورور باره کې. ولا تیأسوا مه امید کېږئ من روح الله د الله د رحمت نه. انه شان دا دی لا یئسون نه امید کېږي من روح الله د الله د رحمت نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافران نه امید کېږي. لاړ شئ وګورئ زندانونه وګورئ کلی علاقې وګورئ. یوسف پیدا کړئ د الله د رحمت نه امید کېږي. یو ځای کې به یوسف وي. فلما دخلوا علیه، بس دی وخت ډېر تېر شو، د دې کره قلم ختمه شوله، نو دی دوباره مصر ته لاړ د غلې دپاره. ځکه ډېر غریبانان شوي وو، روپۍ مو سره کمې وې. باچا ته ویلې چې باچا روپۍ را سره کمې دي، غله ده، غله ډېره راکړه، دانې ډېره راکړه، صدقه به راباندې وکړه، خیر دی. فلما الله وایي دې چې نه وروسته دا خپل مقام دی د واقعي. فلما بسر کلا دخلوا علیه چې دا ورونه د یوسف داخل شو په یوسف باندې، بیا ورلې مصر ته. نو قالو ویلې دي ورونه د یوسف یا ایها العزیز ای عزیز مصر مسنا رسېدلې موږ ته واهلنا او زموږ د اهل ته در مانا تکلیف پاکال وګام، بس موږ ته ولګ را رسېدلې ده. وجئنا موږ راتکلې دی ببضاعة پاغا روپو د دې غلې د پاره مسجات من قلیلة لګي روپۍ دي، لګي روپۍ مر راوړې دي. فاوفلنا الكيل بس بر راګه موږ ته پیمانه وراشنا وتصدق علينا وصدق منا باندې وکړه، خیر دی. تصدق علينا معنا نرخ را سره گزاره وکړه، پیسې موږ لګي راوړې دي، خیر دی. غله او راشن په ډېر راګه احسان را سره وکړه. ان الله یقینا الله یجزي المتصدقین، بدل ورکوي تصدق او صدقه ورکوونکو ته، الله به بدل درکړي، خیر دی، صدقه ور باندې وکړه. یوسف علیه السلام ته د الله حکم و چې اوس ته ځان وښیوه. نو قال اوس یوسف علیه السلام دوی ته ځان ښیي. ویلی یوسف علیہ السلام هل علمتم ای تاسو د پته ده ما فعلتم بیوسف، تاسو کوم کارونه کړي دي د یوسف سره. علمتم کې مراد دې نه تذکر دی، تاسو ته معلوم دي، یاد دي ته حالات کارونه چې تاسو د یوسف سره کړي دي. ما فعلتم بیوسف واخیه او د هغې د ورور سره اذا انتم جاهلون، کله چې تاسو جاهل وئ، نه خبره ویا، جاهلان ویا، تاسو ته پته شته تاسو د یوسف سره کوم کارونه کړي دي. نو قالو دا هغې و شک راغی چې یاره دا خو یوسف دی، د یوسف په شان سړی دی. بیا ورته وایي نه نه ته خو یوسف یې ګوره. قالو ویلي ورونو د یوسف انک آیت لانت یوسف خامخا ته یوسف، ته خو یوسف باندې تدې کې استفهام دی اول کې سره د شک نه، یقینا ته خو یوسف. نو قال نو د خجالت شو کله چې هغه یوسف علیه السلام یې ولیده. قال ویلی یوسف علیہ السلام انا یوسف وز یوسف ما وهذا اخی دا زما ورور دی بنیامین. قد من الله علینا، بتحقیق سره احسان کړی الله په موږ باندې. انه شان دا دی من یتقی چا چې تقوا وکړه او یصبر صبر وکړو، فان الله بسقنا الله لا یضيع نسای کوي اجر المحسنین، اجر د نیکی کوونکو. الله د اجر د نیکی کوونکو نسای کوي. نو دلیل یې په دې باندې یو تقوا او بل صبر، د ګناهونو نه ځان ساتل او په سختو باندې صبر کول، دا انسان له غټې غټې مرتبې ورکوي. یوسف علیه السلام وایي یو موږ کې تقوا وه، بل صبر و په مشکلاتو باندې. الله دا مرتبه راکړه موږ ته. الله نه صحیح کوي اجر المحسنین، اجر د نیکي کوونکو. قالوا تالله لقد آثرك الله، اوس دوی مطالبه وکړه د عفوې ورونو د یوسف. وی ویلې چې یوسف موږ خو تا سره ډېر زیاتې کړی دی، موږ ته کوی کو غورځولې، دا موږ له دا د دوی ملامتۍ پیش کړه، موږ ډېر زیاتې کړی دی. یوسف علیه السلام ورته ویل ما معاف کړي وایي. قالو ویلې ورونو د یوسف تالله قسم فالله لقد آثرك الله، په تحقیق سره غوره کړی الله تعالی نه په موږ.
وإن كنا لخاطئين ويقين من غيو خامخا خطا کارنا وإن كنا اگر کیو من لخاطئين خطا کارنا یا ان مخفف من المثقل نقال ویلی دی یوسف علیہ السلام لا تثریب علیکم اليوم ملامت نشت پتا سبحانی نن رضام تثریبا سر ویلی کی ملامت